میرویس خپل سیاسي او سټریټیژیک فائدې وي، پښتنو هغه فائدو کې واقعي شریک او یا نو شریک، دا یو مختلف ډیبیټ دی. لکه زه تاسو ته وایم پښتانه چې کوم دي، مونږ به د مکې فتوی تاسو خبره وکړه، د پښتنو او د مکې د فتوی اولنې ریفرنس مونږ ته ملاویږي د میرویس بابا هوتک سره. میرویس بابا هوتک صاحب چې کله د صفویانو نظام خلاصولو او خپل قوم ته خلاصولو، نو د اصفهان د دربار نه په چل ول باندې لاړو د حج په بانه باندې چې زه حج کوم، او بیا هلته علماء کرام ته کېناستو چې موږ سره خو ډېر ظلم کېږي لګیا دی، موږ باندې خو یو جارجن گورنر راوستی دی لګیا دی، زموږ خلکو سره دومره ظلم کوي، موږ به د دې داسې قسم ظالمانو حکمرانانو ځان څنګه خلاصو، زه به خپل قوم څنګه راضي کوم. نو هغه د میرویس بابا هوتک صاحب چې کوم دی، هغه هلته نه یو فتوا راوړه، او د هغې فتوی د طاقت یا د برکت په نتیجه کې د پښتنو د کندهار سیمه په اول ځل باندې د صفویانو نه چې کومه ده آزاد شوه، یو آزاد پرنسپلټي جوړه شوه. نو لکه موږ دلته کې اندازه لګوي، اسلام چې کوم دی که نه، دا یو لیبریټینګ فورس دی په خپل ځان کې. اسلام چې کوم دی هغه تا ته طاقت درکوي، تا نه طاقت اخلي نه. نو هغې فتوی پښتنو ته فایده ورسوله، او د هغې د برکت په نتیجه کې بیا پښتنو یو دومره غټ امپایر هم جوړ کړو د احمدشاه بابا د لاندې. او بیا احمدشاه بابا چې کله د مراټاو ته شکست ورکړو، نو بیا ما هغه ورځ چا تپوس کړی چې احمدشاه بابا پښتنو ته څه کړي دي که نه. نو ما ورته ویل احمدشاه بابا چې کوم خدمات کړي دي، زه د پښتنو دپاره به نه وایم، خو هغه د ټولې خطې دپاره او اسلام دپاره کړي دي. او زه سوچم چې د احمدشاه بابا ابدالي خدمات تا ته په ګوته کم، خو زه به دا ووایم چې د هغه وخت کم امیر المؤمنینو د خلافت عثمانیه، هغه د احمدشاه بابا په تعریف کې هغه ته خط لګي، د هغه ستایل کوي، د هغه ستاینه کوي چې د ستا په وجه باندې په هندوستان کې اسلام او مسلمان محفوظ شو. نو دا لکه صرف دا نه چې پښتانه بچ که، هغه پنجابیان بچ که، سندیان بچ که، مغولي بچ که، نور ډېر کسانو ته هغه فایدې ورسولي. نو دا خبره زه دوشي نه کنسسټنټ دي، دوشي نه کنسسټنټ دي د پښتنو په هیستوري کې، کوم چې ماته او تاسو ته به هر ځای کې ښکاري. پښتون ټولنه دوه تپوسونه خامخا کوي، دا تھرو آوټ هیستوري دا شی ما نوټس کو، او کیدای شي تاسو راسره اتفاق وکړئ په دې خبره. په پښتنو ټولنه کې اولنی شی دا کنسسټنټ دی چې پښتون خپل هیستوري ته د شک په نظر ګوري. دا ما کنسسټنسي په هر ځای کې وکړه، کاغه د افغانستان دی، کاغه د بلوچستان دی، کاغه د کوزي پښتونخوا دی، خپل تاریخ ته منګه د شک په نظر ګورو. ځکه تاسو نه دا پوښتنه کیږي چې احمد شاه ابدالي بابا څه کړي دي، ځکه زمانه خلک دا پوښتنه کوي، چونکې زه د حشنغر یم، نو ما ته باچا خان بابا څه کړي دي، ما نه خلک تپوس کوي حاجي صاحب تورنګزی څه کړي دي، د وزیرستان د سړي نه خلک تپوس کوي چې د ای پی فقیر څه کړي دي، میرزا علي خان څه کړي دي. دا کنسسټنټ دی چې د پښتون په ټولنه کې خپل تاریخ ته د شک په نظر کتل، دا زموږ نفسیاتو کې دی. دویمه خبره ډاکټر صاحب، د هغه تاسو ته موږ وختي ډسکشن کې خبره کوله چې پښتانه یو مونولیتیک قوم نه دی، لکه یو پوره قوم نه دی، دا قبیلې وي، مختلف خلکو راغونډ شول، پښتو ژبه هم ګډه شوه، کلتورونه هم ګډ شول، یو شکل واغستو. دی چې موږ ته نقصان راکړو، ما تاسو ته لایف کې وختي وي، هغه نقصان دا دی، هغه نقصان دا دی چې سایکولوژیکلی که یو مشر زما د ټرایب سره ډایرکټلی منسلک نه دی، نو هغه د هغه هیستوري ما ته ویلډ نه ده. لکه کوزه پښتونخوا کې بعضې خلک چې کوم ډېر محب وطن پاکستانیان دي، مونږ خو خیر دی، مونږ خو غدارانو کې خلک اچي، خو کوم چې ډېر محب وطن دي، هغې د ډیورنډ کرښې د وجې د احمد شاه ابدالي بابا ټول کنټریبیوشنز باندې سوال اوچتوي، او وایي چې احمد شاه ابدالي بابا چونکې هغه اوس یو پولیټیکل باونډري راغله، هغه هلته پاتې شو، د هغه تاریخ خبرې، هغه زما سره څه کار دی. دغسې د افغانستان پښتانه تاسو ټیک ټاک کې وګورئ، وایي کرښه نه منو نه منو نه منو، بیا وایي باچا خان خو ستاسو دی، باچا خان موږ له څه کړي دي. نو خبرې خو هر څوک هر څه کوي، خو نفسیات چې دي هغه صفا ښکاري چې دا دوه شي نه ما کنسسټنټ وکتل، یو خپل تاریخ باندې شک کول څنګه چې موږ نه پوښتنې کېږي، دویم
په خوله باندې انکار کوو د ډیورنډ کرښې نه، په خوله باندې اقرار کوو چې موږ ټول یو قوم، خو هغې پسې نفسیاتي طریقه باندې موږ دا پوښتنه او دا شک خامخا کوو چې دا ستا مشر و، دا خو د چرسدې و، دا خو د کندهار و، دا خو د وزیرستان و. What is his contribution to us? What is he to us? نو دا شی ما کنسسټنټ وکړو. اوس لاندې ولس ناستې، لاندې زه ولس نه یو پوښتنه کوم. ډاکټر صاحب خبرې تاسو واورېدې، زما خبرې تاسو واورېدې. په لایف کې موږ مختلف موضوعاتو باندې بحث وکړو، تاریخي حقایق روبتله، ډېرې خبرې وې چې ما ته پته نه وه. چونکې ډاکټر صاحب زه خپل استاد ګڼم، نو خامخا به زه به زده کړه کوم. خو لاندې ستاسو هم یو ذمه داري ده، کوم چې ما ته داسې لګي تاسو 100% پوره کړه، 80% هم پرېښې ده. هغه دا ده بجای په دې چې ډاکټر صاحب څه وایي زه څه وایم، هغه خبرې تاسو وګورئ. هغه خبرې تاسو د مستقبل را روان ډسکشنز دپاره ځان سره وساتئ، د را روان بحثونو دپاره ځان سره خبرې قایم وساتئ. ولې دا ضروري؟ ولې ده دا ضروري؟ ځکه ده یو موضوع ده د افغان لغت، په هغې بحث وشو. هغه موضوع شروع کول ډېر اسان دي چې موږ وکړو، موضوع بندول ډېر ګران کار دی. چې څو پورې ته یو موضوع بند نه کړې، ته بل موضوع ته نشې اړېدی، او چې بل موضوع ته ونه اړې ته پرمختګ نشې کولی. نو چې موږ تاریخ کې رو موضوعات کم باندې زموږ جګړې دي د لرو بره، هغه موضوع رالو بحث پې وکړو او بند یې کړو، لږ اوس بل موضوع ته راواوړئ، بل موضوع راواغشته، خبرې مې پې وکړې، مطمئن شول خلک، بند یې کړه. بس هغه عمري هغه شی بند شو چې پرمختګ کېږي، نوې موضوعات به رالي، په هغې به بحثونه کوي، تېر موضوعات به بندی. نو ډاکټر صاحب اول خو دلته څومره ناست خلک دي، دا خو هغه لږ د بدماشۍ انداز کې، دا خو به تاسو خامخا فالو کړئ. نو ډاکټر صاحب فالو کړئ، ټویټر باندې د دې ډېر زیات اکټیو دی، ډېر معلومات دي. دلته ټیک ټاک باندې ډاکټر صاحب فالو کړئ، او تنګوي مه چې کامنټس کې خوا دې خوا، خو لایف ډسکشنز ته به یې راغواړم، بحثونه به کېږي، خبرې به زده کوو، څه به معلومات به زه راوړم، او بیا به دې سره به زه چک کوم چې زما معلومات سم دي او که نه دي. نو په دې طریقه باندې موضوعات اوس موږ کوشش کوو چې بند کړو، او مخکې نور موضوعاتو ته مخکې موږ واوړو. نو ډاکټر صاحب زما یو اخیری یو پوښتنې دي، یو موضوع ده، په هغې باندې یو خبرې وکړو، انشاءالله بیا به لایف راغونډې کړو، ځکه خېټه مې ګوړ ګوړ کوي. ډېر وږی یم ډاکټر صاحب. اوکې، نو تاسو ته ما ووایي چې روژه ډېره ضروري ده. تاسو موږ د خپل بحث انشاءالله بله ورځ ته پرېښودی شو. نه بالکل بالکل، خو خیر دی، داسې موقع ډېرې لږې ملاویږي د اقام دپاره. سبا به وایي چې حمزه موږ له څه کړي، دا خو به ته هم کنه چې ظالمانو په روژه ناست وم. نو ډاکټر صاحب وختي مونږ په دغه باندې خبره کول، پښتونستان باندې کنه، او زه په پښتونستان یو خاص نظر لرم. لکه تاسو پوښتنې ډېرې ویلډ وې، چې ډېرې مهمې او ډېرې ښایسته پوښتنې وې، چې که پښتونستان خلک وایي پښتونستان نو د هغې سټرکچر به څه وي، د هغې ګورننس، د هغې چارواکي به چا سره وي، چارواکي به یې څنګه وي. ډاکټر صاحب په دې کې زما نظر دا دی، او دا زه اول ځل په ټیک ټاک کې دا خبره کوم، چې پښتونستان یو نظریاتي آیډیا نه ده، پښتونستان یو احساساتي آیډیا ده. دا زما تحلیل دی، یو نظریاتي آیډیا نه ده، نظریات چا سره هم نشته چې پښتونستان کې به ګورننس څه وي، کیپټالیزم به وي، سوشلیزم به وي، ډیموکراسي به وي، بل سیستم به وي. نظریه چا هم نه ده پیش کړی، خو احساساتي طور باندې خلکو یو ټکي رانیولی دی چې مونږ جي یو بېل وطن جوړو. نو نظریاتو باره کې زه پښتنو ته، اوسني ناستو پښتنو ته یو خبره کوم. مونږ به هیسټري ذکر رالو چې مونږ ته هیسټري کې د خپل ګورننس پته لګي چې ګورننس کې زمونږ کمې غلطۍ وي په چارواکۍ کې. آیا که پښتونستان جوړ شي، اقا شي نه به زمونږ وطن ته پښتونستان ته راځي، نو بیا خو به نور هم غرق شو. زمونږ مسله څه وه؟ زمونږ مسله د ګورننس وه. زمونږ همیشه مشران خرڅ شوي دي، او دا د هر قام د هر قبیلې خرڅېږي، د انګریزانو خرڅېږي، د عربانو خرڅېږي، د هر چا خرڅېږي.
خو د الته ولس کې دونه سیاسي شعور شته چې هغه د خپل مشر د خرشوي کس خلاف را باسي आवाज اوچت کی. آیا زمونږ خلکو کې هغه شي شته؟ که زمونږ مشر خرڅ شو سبا به تو کوزول شي نه شي کوزول. دونه ډیموکراټیک ویلیوز ته لري، دونه جمهوری، دونه سیاسي عقل او شعور ته لري چې بیا دغه د ظلم د جبر نظام خلاص کی. لکه زه لنډ مثال درکو. مونږ ډاکټر صاحب د پښتونستان خبره کوم، خو 2013 کې مونږ اف سی آر نظام خلاص کو. مونږ د گورننس خبره کوو د چارواکي چې مونږ خپل وطن په خپل چلو، خو په 2013 کې مونږ د اف سی آر فرنټیر کرایم ریګولیشنز چې په 19 صدې په 16 صدې په سر کې راغلي، په 2013 کې مونږ ځان خلاص کو. مطلب مونږ کې هغه سیاسي هغه دغه دونه شته نه فی الحال. بل انګریزانو زموږ پښتنو باندې کم قسمه قابو ساتله. ملکی نظامو، مالکی سیستم، برا قبایلو کې د مالکی سیستمو، کوزه میدانیزم کو کې د خانه سیستمو، لکه ایلیټ کلاس یو اشرفیه د پیدا کړه. نو انګریز په 1929 کې وته دي، خو د اشرفیه لاندې وسیدل تر اوسه پورې مونږ ته قبوله ده. کاغه د قبایلو ملکان دي، کاغه د میدانیزم کو خانان دي، نو تر اوسه پورې چې تا باندې نظام اومقه د انګریز تر اوسه پورې دی، او که پښتونستان جوړ شي خو عمده نظام به ځان سره وړي کنه، هغه د انګریز باقیات بستا مشران شي کنه، هغه اشرفیه کورنۍ کم چې وسم ستا مشران دي پښتونستان کې هم د مشرانی. نو پښتونستان یو نظریاتي ایډیا نه ده، پښتونستان یو احساساتي ایډیا ده. اټس ان ایموشنل ایډیا. تر څو پورې چې دا نظریاتي ایډیا نشي، تر څو پورې چې تاسو سره یو گورننس سټرکچر را نشي، یو ډیموکراټیک یو جمهوری اصول سره را نشي، هغه پورې به ته خرڅېږي. پښتونستان به سي کرخې وای کنه، کرخې به جوړ شي، خو هغه د انګریزانو باقیات به د باندې مشرانی. نو فائدہ څه شو؟ هغه اردو کې وای کنه، اسمان سے ګره کجور میں اٹکے. نو ډاکټر صاحب هغه کار ورا شو، اسمان نه بروغ ورزو کجوره کې بونخل. نو د باران نه پټېدم او د ناوې لاندې مش پښوا. هغه قصه پي. نو اول زمونږ کار دی چې مونږ تاریخ سره سره خپل نظریات جوړ کو. چې پښتون قوم د کله نظریه ملو شي، نظریه باندې بیا ته هر څه کول شي. نظریه باندې ته ځان ته وطن سیټ کول شي، نظریه باندې ته د چلولو نظام برابرول شي، اقتصادي نظام جوړول شي، نړۍ سره چلیدل ته مضبوطول شي. نظریاتو کې زمونږ لږ فرق دی. نو ډاکټر صاحب په پښتونستان باندې دغه زما تحلیل او اتفاق او تضاد چې دغه تاسو حق دی. ډېرې خبرې وشوې او تاسو روجا ده او ما ته دومره صورتي احساس ته زما چې د تاسو یو سکند هم نه خلم. نو څلور پنځه خبرې به وکړم، لکه دا د تاریخ خبرې کیسې مطلب دا دی چې دا اوږدېږي. نو زه باندې مرګورو ته دلته دا کیسه وکړم. وګورئ موږ اول وختي خبره وکړه د پښتانه د انګریزانو په ملاتړ کې لاړ 1850 والا جګړه کې. دې سره یو بله خبره ډېره تړلې ده، موږ هغه ونه کړه، ما نه هېره شوه. دوست محمد خان سره انګریزانو 2 معاهدې په دې وخت پورې کړې دي. دوست محمد خان ته مشران راځي، خپل پټکی شملې ورته په خپو کې ږدي چې دوست محمد خان تا ځان ته د امیر لقب کارولې دي. دې نه مخکې امیر نو، په افغانستان کې اولنی امیر دوست محمد خان و، او دا ځان ته ځکه ورکړی و چې زه امیر ځکه جوړېږم چې زه د جهاد اعلان کولی شم، د مذهب استعمال کولی شم، چې زه د پېښور او د پښتونخوا علاقې د رنجیت سنګ نه واپس واخلم. خو دوست محمد خان انګریزانو وتړلو. دوست محمد خان ورته ووایي چې یاره ته دوست محمد خان ته وایي چې ته فیصله وکړه چې هرات دې پکار دی که پېښور دې پکار دی. نو هغه هرات هغه واغشتو. نو ډېر مشران چې کوم دي دا لکه انګریزانو خپل لیکلي دي. که دوست محمد خان دا فیصله کړې وه چې زه د 1859 جګړه کې میدان ته راځم، نو د انګریزانو په هندوستان کې یو فوجي نه پاتې کېدو، دا به ټول تلو. دا به زه تاسو سره
کتابي ریفرنس شیر کوم دا مستند دي. په دې وخت کې په افغانستان کې 2 ملټري اډوایزر د انګریزانو ناستي کم چې دوست محمد خان سره سپورټ کوي چې د هرات جګړه به څنګه ګټو. چې کله انګریزانو دا جګړه وګټله ډاکټر صاحب یو سکند لاندې ناست خلک چې دي ډاکټر صاحب دا خبرې دونه قیمتي دي چې دا زیات نه زیات خلک ووري. نو تر څو پورې چې ډاکټر صاحب خبره ختمي د ختمېدو نه مخکې بره زمونږ کم سے کم 5 लाख پکار دي چې دا شی لایو ورسي چې ډاکټر صاحب خبره ختمي او بره 5 लाख چې دا لایف خوريږي ځکه دا موقع بار بار د پښتون په ټولنه کې نه راځي. دمتوب غانې وخت ځای کول دا بلا د خدای دی کو په ځان معمولی غونډه فرض واچوي دا لایف دنیا ته رسول دی د پښتون هر ګډ ته رسول دی. ډاکټر صاحب پلیز. ها دویمه خبره د دې 1350 سره چې کله انګریزانو دا جګړه وګټله نو د جګړې په ګټې نه پس د پښتنو د سیمو مختلف علاقو نه خلک د انګریزانو د مبارکۍ دپاره راغلي جرګې راغلي دي چې تاسو خو ډېر کمال کار وکړو ډېر تکړه کار هم وکړو لکه داسې هم شوي دي. دا د هغه وخت سره تړلی ده. بیا به انشاءالله یو ورځ بله خبره هم کوو چې د مردان 300 پښتانه د انګریزانو خلاف جنګېدل او د پیښور په میدان کې لس توپې ودرېدې او پښتانه ورته مخې ته وتړل او هغه یې ووژل د توپو په ډزو باندې کوم چې د انګریزانو خلاف د وخت کې جګړه کړې وه. نو دا د یو دوه خبرې ما ته لګي چې دا پکې وکم که دا بیا څوک کسان په دې باندې نور گفتگو کول غواړي بیا په دې باندې نور بحث هم کولی شو. یو بله خبره دا ده چې د مذهب استعمال ما ته د امیر عبدالرحمن صاحب دغه را یادېږي چې کله د ډیورنډ لاین لاسټیک هغه وکړو او افریدیان لاړو امیر عبدالرحمن ته ووایي چې ته مونږ دپاره اعلان وکړه چې جهاد اعلان وکړه چې مونږ دا ټول پښتانه کم د پښتونخوا والا رایوځای شو او انګریز سره جګړه وکړو. نو د افریدو یو جرګه لاړه او امیر عبدالرحمن هغې ته ووایي چې داسې چل دی چې زه یو مسلمان یم او مسلمان په خپل لوز باندې ولاړ دی نو ما انګریز سره لوز کړی دی ډیورنډ لاین والا او زه څنګه د خپل لوز نه واوړم نو ځئ تاسو واپس شي تاسو پوه شئ او انګریزان هم پوه شي. لکه دا د مذهب استعمال دلته کې بیا داسې هم شوی دی او بیا تاسو دې ته وګورئ چې کله امان الله خان غازی امان الله خان زمونږ غټ اټل کنه یو بهترین هیرو د افغان معاشرې والا هغه چې کله د انګریز نه د خپلواکۍ د ګټلو دپاره کم جنگ کولو نو د هغې دپاره د جهاد اعلان کړی لکه د مذهب استعمال شوی دی خو مذهب دې دپاره دی چې مونږ د هغې استعمال د خپل ژوند او د خپل معاشرې کې د انصاف دپاره وکړو د ظالم نه ځان پې خلاص کړو نو هغه د جهاد اعلان وکړو هغه ته مونږ اوس هم وایو چې هغه غازي دی او په هغه جهاد کې چې کوم کسان وژل شوي دي هغې زموږ دپاره شهیدان دي. او په دې بنیاد باندې زه وایم چې د کشمیر کومه جګړه شوې ده ځکه چې دا فتوا د قرآن د اسلام سره تړلې ده. نو کوم پښتنو چې په کشمیر کې د کشمیریانو سره کوم ډوګره خلکو ظلم کولو د هغې د خلاصېدو لپاره پښتانه تللي دي نو هغې خو صحیح کار کړی دی او دا کوم جرنیلان چې وروستو شوي دي غلط کار کړی دی. نو د جرنیلانو په وجه باندې زه پښتنو ته خو نشم ویلی چې تا د مکې والا فتوی نه ته انکار وکړه ځکه چې یو بل کس ته انکار کوي ته خو ته انکار مه کوه نو هغې خو صحیح کار کړی دی. زه خو هغې ته شهیدان وایم چې هغې بالکل صحیح جهاد کړی دی ظالم خلاف یې جګړه کړې ده همدغسې څنګه چې امیر امان الله خان سره پښتانه ولاړ دي. د کشمیر په جګړه کې منګل او زدران د افغانستان نه هم ډېر راغلي دي دا ډېرو خلکو ته معلومات نشته. د افغانستان ولس د کشمیر په جګړه کې شامل و. یو بل وړوکی غوندې معلومات د څه نوم و هغه چې چا د پاکستان صدر اعظم وژلی و لیاقت علي خان چې وژلو لیاقت علي خان سید څه شی نوم یې و ما نه نوم یې شو ډاکټر صاحب زما نوم لاړ دا ببرک و که نه ببرک دلته لاندې کمنټ کې به خلکو ته پتې هغې بوسو ما نه نوم د هغه ووتو سید اکبر زما په خیال سید اکبر د کشمیر په جهاد کې 2 ځله خپله تلې جګړه کړې دا دومره خلک راوستي دي او یو وجه د لیاقت علي خان د وژلو دا بیانېږي چې لیاقت علي خان پښتنو ته وایي چې نوره جګړه مه کوئ بس کوي نو دو وی چېرې دا کسان لګیا دي د جهاد د خلک منې کوي نو زه یې ځکه وژنم
نو دا سید اکبر خان چې کوم دی په دې وجه باندې دا طریقه لکه دام د مذهب والا تاسو ته د کشمیر والا خبره کوم چې کشمیر کې د جګړې کېدو وجوهات رستو دامو چې دا یو مذهبي فتوا وه او پښتانه مذهب باندې ځان قرباني نو دوی ځکه هغې جګړې کې شامل وو او د هغې یو قامي فطرت دی چې هغې لیبریټرز دي چېرته هغې ته ظلم ښکاري دي به د ظالم خلاف ودرېږي او همدا خبره موږ ته اسلام هم کوي موږ پښتونولي او اسلام کې دا مشترکات دي او ماته لګي دی باندې موږ ته څه ورته وایي چې یو اپالوجیټک پوزیشن نه دی اخیستل پکار دا صحیح پوزیشن دی دا ټیک خبره ده هغه بله خبره ده چې بیا وروستو مسلې راځي خو انیویز تاسو د پښتونستان خبرو که زه هغې ته راټولوم که ستاسو اجازه وي او تاسو زه حمزه صاحب ډاکټر صاحب دا شی چې ته څونه ډېرې خبرې کوې هغه نه زه مړېږم نو پلیز تاسو کوئ تاسو د پښتونستان د نظریې لاندې ولس چې دی یو ځل ته بیا وایم لایف شیر کوئ ځکه چې ډاکټر صاحب دا خبرې دا ما ځان له نه دی راوستې دا ما تاسو له راوستې ډاکټر صاحب زما نمبر ډاکټر صاحب سره شته زه به ورته کال وکړم ټوله شپه به مو ډاکټر صاحب لګیو زه به هر څه په پرسنل کې زده کوم زه به شل پوښتنې وکړم خو راغلی چې دی ډاکټر صاحب بچی لري ښځه لري کور لري کاروبار لري نوکري لري هغه دلته راغلی دی چې دا لایف پښتنو ته ورسي ورو موږ دا ټرند چینج کو ورو موږ یو نوی شی د میډیا ته راولو چې پښتانه هم داسې باسونه کوي نو ډاکټر صاحب پلیز ها ګوري زه د پښتونستان والا خبره لنډه غوندې کول غواړم موږ ډېر کسان دا وایو چې هندوستان پاکستان یا افغانستان دا د انګریزانو پروژې دي د دې پروجیکټس دي ورته جغرافي جوړې کړي دي یا دی ورته دا نمونه ورکړي دي د پښتونستان خبره ډیره ضروری ده چې موږ په ځان پوه کړو ډیرو کسانو ته معلومات نشته چې کوم خبره تاسو ته کوم دا ما نن په دې باندې یو ویډیو جوړ کړی دا او دلته مې لګولې د یو غنټه ویډیو ده کوم مرګري کتل غواړي نو بیا تاسو هغه باندې ډیر تفصیل هم کتئ شي چې کله انګریزانو افغانان تقسیمول کمزوري کول کنه نو د جغرافیې تقسیم راوستو ډیورنډ لاین جوړ کو خو د جغرافیې تقسیم هغې دپاره کافي نه بلکې هغې دا هم وایي چې نه دا قوم هم تقسیم کا یو طرف ته خلکو ته افغان وایا او د بل طرف ته خلکو ته پټان وایا نو دا ډیورنډ لاین جغرافیې تقسیم د افغانستان صرف داسې نه دی شوی بلکې هغه د قوم تقسیم د هغې وروستو د هغې حصه وه نو د ډیورنډ لاین یو طرف ته افغانان او د بل طرف ته خلکو پښتنو ته بیا دي پټانان وي نو د ډیورنډ لاین معاهدې 2 کاله پس چې کله انګریزانو د ملکنډ په سیمه باندې فوجي کاروایی آغاز وکړو او د چترال محاصره یې وکړه او چترال کې د خپل مرزۍ والا مهتر کېنولو نو په دې وخت کې په اول ځل باندې انګریزان د پټانستان ټکی کاروي پټانستان بیا 8 کاله پس لارډ کورزن چې کوم دی د پنجاب نه پښتونخوا بیلۍ NWFP صوبه جوړوي نو دا NWFP صوبه چې کوم جوړولو د اصل کې پټانستان جوړولو او پټانستان دا نو چې پښتنو سره څه کول مطلب دا چې موږ د افغانانو په منځ کې تقسیم جوړ کو او صرف د جغرافي تقسیم نه د کلچر او د ژبې او د پہچان د آیډنټیټي تقسیم هم جوړ کو دا د هغې پروجیکټ په تسلسل کې دا خبره وه بیا باچا خان بابا چې کله د پښتونستان خبره کوله نو باچا خان بابا په وخت کې دا خبره اصل کې پټانستان وه چې موږ پټانستان جوړو ځکه چې ګاندھی صاحب خبره کوله چې موږ د پټانستان سپورټ کوو نو انګریزانو او ما خو هغه ټولې مستند حوالې ورکړي دي د نیویارک ټایمز هم ورکړي دي د بمبې کرونیکل اخبارونه هم ورکړي دي خو د افغانستان رسمي جریدو 3 مضبوطی حوالې ما ورکړي دي ما سره سلګونه نورې حوالې موجود دي چې د افغانستان رسمي جریدې اخبارونه پښتونستان ته پښتونستان نه وایي پټانستان ورته وایي او دې ته سوچ نه کوي چې د پټانستان وروستو اصل کې پروجیکټ د چا دی دا خو د انګریز پروجیکټو کم مطلب دا و چې د جغرافیه هم تقسیم راولم او د قوم هم تقسیم راولم نو اوس لا کم کسان چې پښتونستان جوړو نو دا خپل لګیا دي فرق د پښتونستان او د افغان د پښتون او د افغان په منځ کې فرق یې لګیا دی نو لکه دې ته هم ځان پوهول ضروري چې آیا موږ کوم شي سره نن حساسیت لرو جذباتیت لرو آیا موږ واقعي د هغې په فلسفه هم خبر یو د هغې په اصل هم خبر یو او که نه موږ ته دا نظریه
انګریزانو راکړې دا موږ په خبر یو لګیا یو داغه هغه ډاکټر صاحب دا خو تاسو د هغه خلکو کم چې په دغه کې په کوزه پښتونخوا کې هغه پښتانه کم چې دا نریټیو پیش کوي چې مونږ افغانان نو مونږ پښتانو نو دا خو هغه پښتانه بیا د انګریزانو هغه نریټیو غشته دي لکه انګریز چې د افغانو د پټان د پښتنو ترمنځ د ډیفرنس راوستو چې دا به پټانستاني پښتونستاني او بل طرف ته به افغانان افغانستان وي هغه نریټیو نن سبا ډیرو پښتنو په سوشل میډیا باندې غسته دي چې مونږ افغانان نو مونږ پښتانو نو دا خو مطلب دا دی چې دا کم پښتانه په سوشل میډیا باندې مبارزه کوي مونږ افغانان نو مونږ پښتانو هغه خلک خو همغه برټش نریټیو مخې ته بوزي کوم چې یو پروپاګاندا و کوم داسې ده خو د دې کې زه تاسو ته یو بل ثبوت ورکوم چې زموږ د پاکستانیان چې کوم رونه دي دا په خپل سر خلاص کې کولاو شي په دې خبره باندې ګوري په افغانیت باندې او د افغان آیډنټیټي باندې د علامه اقبال دومره ښه لیکل دي دومره ښه افکار دي هغه د افغانیت افغانانو ته اپیل کوي افغانانو ته مینت کوي چې ګوره افغانانو تاسو یو ملت یې تاسو د قبیلو په تقسیم کې مرازي تاسو کمزوري کېږي دا د علامه اقبال خبره ده علامه اقبال زموږ خلکو ته افغان وایي په افغانیت باندې داغه لیټر شته داغه لیکل شته داغه شاعري شته بیا کوي یو ورځ باغې باندې یوازې گفتگو کو باغې باندې بزې کړو علامه اقبال یو طرف ته پریدو محمد علی جناح صاحب وایي ما په ویډیو لیکلې دا غي تاسو ګوري محمد علی جناح صاحب ډیر ریلکټنټ وو چې د پاکستان دا ټکی استعمال کی د پاکستان د ملت لپاره د پاکستان ټکی د افغان د ټکی نه بغیر وجود نه لري چې افغان تیو باسي پاکستان ختم شو پاکستان نشته او دا زه صرف دغه د نریټیو خبره نه ده د جناب بابا ما د 15 کالو مختلف تقریرونه په خپل ویډیو کې د ثبوتونو سره لګولې دي چې هغه دا وایي چې په پاکستان په نوم کې چې کوم ا دی الف دا د افغان د باره دی هغه پښتونخوا ټکی نه استعمالي زه د علامه اقبال یا د چودري رحمت علي خبره نه کوم زه د پاکستان فاونډر خبره کوم چې هغه وی ا فار افغان الف د افغان د باره دی هغه دا وایي چې ان دبليو اف پی ورته خلک وایي خو اصل کې د افغان دی نو د کم کسان چې اوس دا خبره کوي چې موږ افغانان نه یو نو هغه ته ما دا ثابت کړی چې ګوره دا پاکستاني چې پاکستان کم ټکی د کلمه ده کنه دا د جناب بابا د قائد اعظم په ټکو باندې دا مونږ ته د چودري رحمت علي خو جوړه کړی دا خو مونږ باندې په زور تپل شوی دا مونږ باندې برټیش او انډین پریس تپل دا او دغه یو ډیره مزیدار خبره ده د پاکستان خلاف نفرت جوړېدو یو غټه وجه سوا د 1913 کې حمزه جان ډاکټر صاحب دا خبره ځان سره وساته لاندې زلک د خلکو له معمولی له پونته علاج وکم لاندې ځوانان کمنټونه کوي چې جنات بابا مو وایا نو زم په خبره پېکم دلته چې کم خبري روانې دي کنه نو هغه د تمیز او د ادب په دایره کې روانې دي بعض خلک جنات احترام لري بعض علامه اقبال ته احترام لري نو مونږه پښتنو په کلچر کې احترام دی دلته دا مرزه چې مونږ ته وایي چې بیزتی وکړي دشه مونږ د بیزتو کورونو خلک نو که هغه سړی سره زمونږ اختلاف هم دی که دشمنیم د وسره که زمونږ هر څه دی وسره خو احترام د دې لایو یو ډیره مهمه برخه ده کچره دا تم لري چې مونږه وته باباونه وایو مونږ وته بل سنوم والو بیزتی وکړو سپکاوي وکړو نو هغه زمونږ پښتون کلچر کې نشته کچره ستاسو کلچر کې وي نو هغه د دې لایو زین دی بیا صحیح ده زمونږ په کلچر کې مونږ خپل دشمن ته احترام لرو نو ځکه مونږه
جنا سره بابا لګو چې د ډیرو خلکو احساسات وسره تړلي دي. نو خپل کمنټ ته معمولی سوچ کوئ چې د چا په لایف کې ناستي او کومې خبرې روانې دي. د احترام په دغه باندې موږ هر چاته بابا م وایو، حاجي صاحب م وایو، مشر م وایو، که هغه زمونږ جاني او ازلي دښمن هم دی. دا زمونږ کلتور دی. پوه شولې؟ نو خپل کمنټ ته لږ معمولی پام کوئ. ډاکټر صاحب دا معمولی ما لږ علاج کولو، پلیز تاسو مخکې بوزلئ. ها ما ویلیو چې خلک د پاکستان د منصوبې خلاف ولیو په هندوستان کې. د هغې یو وجه دا وه چې دې کې د افغان کلمه او د افغان جغرافي ذکر شوی و. نو د هغې خیال دا و چې د افغانستان خلک چې کوم دي دا خو په هندوستان باندې راغلي دي، دا یې لیږلي دي، دلته حکمراني کړې ده. نو دا اصل کې لګیا دي دا مسلمانان یو ځل بیا یو ځای کوي، د دې یو اتحاد جوړوي او دا اتحاد به هندوستانیانو ته بیا مسایل جوړوي. دا چې مونږ وایو کنه چې پاکستان د افغانستان نه خپله 5مه صوبه جوړول غواړي، نو دا خبره په اول ځل باندې په برټش پارلیمان کې شوې ده 1932-33 کې. دا د هغه وخت نه شروع شوې ده او اعتراض پې دا و چې تاسو د افغان جغرافي ذکر وړی کړی دی، د هغې نوم ولې کړی دی. او بیا ما لکه ثبوتونو سره لیکلي دي چې قائد اعظم محمد جناح صاحب خپل 1943 پریزیډنشل اډرس کې خلکو ته ولاړ د مجمع ته خطاب کوي، لکاو کسان دي، هغې ته ایکسپلینیشن ورکوي، تشریح ورته کوي د پاکستان، او هغه وایي چې الف مطلب افغان، او دا هم وایي چې دا ځای NWFP مونږ ورته وایو خو اصل کې دا افغان دی. نو دا هغه کسانو دپاره چې کوم پاکستانیان دي او ځان افغان په نوم باندې شرمېږي یا افغانستان ته بد یا سب قسم ته سپکاوی کول غواړي یا کم تر قتل ورته کول غواړي، د پاکستان نوم د افغانستان د نوم نه بغیر نشته، وجود نه لري، او د جغرافي نه بغیر هم وجود نه لري. ډاکټر صاحب په سوشل میډیا باندې آی تھنک زه ولنې قسم چې ما دا خبره کړې وه په سوشل میډیا تاریخ دانانو کې نه، خو ټیک ټاک باندې دا خبره ما وروړې وه چې پاکستان کې الف افغانیه دپاره دی. چودھری رحمت علي ریفرنس مې ورکو. بیا د علامه اقبال د پریزیډنشل اډرس کې 8مه نقطه دا وه د افغانانو باره کې. نو زمونږ د کوزي پښتونخوا ډېر داسې ایجوکیټډ خلک، زه حیران شوم، یو جاهله سړی یو انپړه سړی خو که انتقاد وکړي خو سمه ده. تعلیم یافته خلک د کوزي پښتونخوا رالل، نه مونږ پټانو، مونږ پښتانو، مونږ افغانان نو. نو ما ورته سمپل ووی چې که ته افغان نه نو ته خو بیا ماجر د بل ځای نه راغلی، دا ځمکه خو د افغانانو ده. نو په دې یو خبره باندې به د هغې ټوله مبارزه وغورځېده چې پاکستان جوړ د افغانانو په ځمکه دی، دا ځمکه د افغانانو. که ته ووایې چې زه افغان نه یم، زه بل څه یم، نو ته خو بیا ماجر دې ځای ته راغلی. نو ډېرو ایجوکیټډ خلکو به هم د دې خبرې نه انکار کولو، خو زه غواړم چې داسې تاریخي بحثونه، تاریخي اسنادونه موږ دقسې نور راوباسو او ولس ته نظریه ورکړو. نو دا هم ډېر بهترین کار وکړو چې دا خبره موږ سره نور هم شیر کړو. ډاکټر صاحب نور څه معلومات دې باره کې موږ ته راکوئ؟ ما ته لږ حمزه جان بس وکړو دا کوم ما خبره وکړه که نه، ما نن یو ویډیو کړی ده، هغې کې ما د پاکستان، د افغانستان او د پښتونستان هغې ته ما ټایټل ورکړی دی د ګریټ نیم گیم، چې زمونږ دا درې واړه نومونه چې کوم دي دا مونږ ته خلکو راکړي دي خو مونږ قبول کړي دي، دا مونږ په غاړه غټې قبول کړي دي. که د پاکستان دی نو دا مسلم لیګیانو ځان ته خپله نه دی خوښ کړی، دا غیر مسلم لیګیانو خوښ کړی دی، په مسلم لیګیانو یې ورته پلی دی او هغوی بیا اغېشتی دی په احترام او په مینې. مونږ په فخر باندې شو پاکستانیانو. د افغان کلمه هم که د هر ځای نه راغلې ده خو مونږ قبوله کړې ده، ځان ته مو کړلې ده، همدغسې مونږ قبوله کړې ده. ډېر کسان نن سبا د پښتونستان سره تړلي دي، د پښتونستان کلمه بل چا جوړه کړې ده او مونږ قبوله کړې ده. نو زه خبرې نورې نه کوم، ډېر ټایم وشو، ما ته ډېر ځان بد ښکاري چې ستاسو روژه وه او مونږ تاسو نه ایثار کوي، او لاندې چې کوم کسان ناست دي، د کوم کسان زما په خبرو باندې خفګان کړی دي، ګوري تاسو ټول مینت او دغه دا دی چې نفرت مه کوئ. نفرت چې کوم دی هغه د الله تعالی انسان ته ټولو نه غټ کوم رحمت ورکړی دی که نه، قابلیت هغه عقل ورکړی دی. نفرت ستاسو د عقل دشمن جوړیږي.
د خدای د هغه نعمت نه انکار کېدل دي. نو تاسو نفرت مکوئ، مونږ تاریخي حقیقتونه بیانو په احترام باندې، چاته توهین نه کول غواړو، د چا زړه نه خفه کول غواړو. حقیقت بیانول ضروری دي، په داسې طرز باندې بیان شي چې څوک پرې خفه نه شي او په حقیقت هم پوه شي. نو د نه باوجود زه حمزه صاحب د ستاسو ډېر زیاته مننه کوم او خفه په دې چې روژه ماتې تاسو ونه شو او خوشحاله په دې چې تاسو دا ډېر ښکلی وچلولو. زه هیله کوم چې زمونږ په لایف کې زمونږ سره په ناسته باندې مونږ ستاسو میلمستیا ستاسو عزت مونږ برقرار ساتلی. امید کوم چې مونږ به ستاسو سره داسې سخته خبره به نه کړې او د پښتو په پښتونولۍ په دایره کې دننه به مونږ ستاسو درناوي پوره کړي. دا مې امید دی. نو ان شاء الله ډاکټر صاحب غواړم چې دغسې لایوونه د سره نور را جوړ کړم، نور موضوعاتو باندې موږ بحثونه وکړو، ریسرچ وکړو، خلکو سره کینو، پاډکاسټ یې وکړو. دا معلومات یوټیوب ته زه یو سمه تاسو را سره ملګري شئ، نور ملګري کوم چې تاریخ دانان دي پوه دي. خو لاندې ټولنې نه زه یو پوښتنه کوم، څوک غواړي چې ډاکټر صاحب یو ځل بیا موږ سره راشي په نږدې ورځو کې؟ صرف لاس اوچت کړئ. ډاکټر صاحب تاسو به د خلکو مینه اوس وګورئ. څوک غواړي چې ډاکټر صاحب دې راشي دوباره؟ لاس اوچت کړئ. لاسو ډاکټر صاحب وګورئ خپله مینه. ډېره مننه، ستاسو ډېر قدر کوم. خدای م خوشحاله کا، خدای م سوکاله او آباد لره او انشاءالله تاسو په دومره درناوي وي نو موږ به ضرور راځو او کوم د تاریخ مطالعه ده هغه د امانت په تور باندې ستاسو مخامخ به یې کړو. حتما ډاکټر صاحب. نو زه به اوس تاسو له اجازت درکړم ډاکټر صاحب، او که ژوند و نو انشاءالله یو لایف به زه بیا را جوړ کړم، یو بله موضوع به راوړو او په موضوعاتو باندې به مخکې د پښتو د ادب او د عزت په دایره کې دننه خپل اصلاح به هم کوو، د ټولنې به هم کوو، زده کړه به هم کوو، خندا ټوکه ټغاله به هم کوو. یو ښایسته محفل به په دې میډیا را جوړ کړو چې دا خلک لږ خوند والي د پښتو نه. د پښتو نه مونږ تشې جګړې اخیستې دي، جنګونه، نفرتونه، چې اوس دې لږ خوند والو ډاکټر صاحب. خوښ هم همدا کوشش و. نو مننه ډاکټر صاحب، تاسو ته اجازت دی انشاءالله که ژوند ډېره مننه د ستاسو ټول. خدای م خوشحاله آباد لره. په مخه مخه. سلام علیکم.